دستر بندی مبارک حافظانو گلانو خوشحالی مبارک 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 دستر بندی مبارک حافظانو گلانو خوشحالی د حفظ په برخه کې موږ 12 کسان فارغان لرو او همدارنګه د ناظري په برخه کې چې قران کریم په ناظره باندې ختم کړی دی 14 کسان شاګردان لرو او همدارنګه سخت کال هم موږ تر شپږمې درجې پورې دلته شاګردان درلودل چې زموږ سره یې تعلیمي کال پای ته ورساو او اوس په الحال رخصتي ده د مدرسې او په رخصتۍ کې موږ د اوس عملا د قران کریم تفسیر او ترجمه لرو او د حفظ څنګه خو سروح کال هغه روانه وي صرف په اخترونو کې رخصتي لري نور د حفظ دا برخه چې ده هغه تقریبا ټول کال هغوی درسونه جریان لري صفتو نادرغه لپ قرآن دی د دنیا دی ترتمونو تارنائی ستاپ پھو کنن پرات وڑبتان دی در مدت 3.5 سال در نزد قاری صاحب ادیب عاکف زندانی حفظ را به اتمام رساندیم و یک سپاس فراوان از اداره مدرسه و از قاری صاحب ادیب عاکف زندانی. افغانستان را ما باید پیشرفت بدیم و یگانه چیزی که میتونیم توسط قلم است. ما میخوایم معلومات درباره دارالعلوم و دارالحفاظ ابوبکر صدیق بدهم. دارالعلوم ابوبکر صدیق بسیار یک جای خوب و فضای بسیار خوب برای آموزش علوم اسلامی و قرآن عظیم شان است. امروز الحمدلله ما دور فراغت خود را در این مکان مقدس و پروگرام خود را در این مکان مقدس به پیش قرار دادیم که از جمله الحمدلله جمله حافظان کلاس صنفی ما حافظای قرآن کریم مکمل 12 نفر هستند و از جمله شاگردان ناظره ما که الحمدلله اونها از ناظره فارغ شدند اونها به تعداد 14 نفر هستند و الله را بازم شکرگزار هستیم که ما را در این مکان مقدس باعث مظهر خدمت خود قرار و از کتاب خود قرار داده است. ای حبیبا حجاب لري کړه عاشقان دی ستا پکلی کی غم جن زڑ گئے خوشان وی ستا پکلی کی غم جن زڑ گئے خوشان وی انوارات لکه باران د پاک سبحان دی د مربا ذاکر جانا نلگ نظر شپې ستا د هجران دی څومره متعلقین او مخلصین چې هغه دوی سره په دغه ادارې چلولو کې هغه اخلاص کوي کومک کوي چنده کوي هغه که جاني کومک کوي او که مالي کومک کوي کومک څه کوي که څوک دغه ادارې ته هغه د خیر ارادې لري او د خیر نیت لري هغوی نن ورځ قابل مبارکباد دي هغوی قابل آفرین او شاباسي دي
نو نن یوازې دغه فضلا هغه د مبارکباد مستحق نه دي، د دوی والدین هغه د مبارکباد مستحق نه دي، بلکې د دغې ادارې هر خادم او هر کومک کوونکی دغه ادارې سره هر اخلاص لرونکی هغه قابل مبارکباد دی. موږ ټول دوی ته مبارکي وایو. الله تعالی دې دوی دغه خدمتونه ټول قبول کړي. دین جهانی شهرت پیدا کرده. این بقای دین است، نفس شهرت دین است، نفس شهرت دین است. شهرت حاصل کرده دین، جهانی شهرت، عالمی شهرت پیدا کرده دین. آج دهی زمانه در افغانستان الحمدلله مکتب و پوهنتون و مدرسه همه همدل میشه، یک دل میشه. الله فرمایي څوک چې قرآن شریف نه اعراض وکړي، قرآن شریف تلاوت نه کوي، د دې په احکامو باندې عمل نه کوي، خپل هم پې عمل نه کوي، بچي ته هم د دې توصیه نه ده کړې د قرآن نه ځان هم لرې وساتلو، خپل اهل و عیال هم د دې نه لرې وساتله، نه یې تلاوت وکړه، نه یې د دې ترجمه یاده کړه، نه یې په تفسیر باندې ځان پوه کړه، نه یې په ناظره وویل، نه یې په حفظ باندې وویلو، نه یې په اولادونو په نسو باندې دا یاد کړه. فإن له معیشة ضنکا، الله فرمایي د ده ژوند به تنګ وي، مال به ډېر وي، زړه به خفه وي، سه منزله چار منزله به وي خو زړه به خفه وي، موټر به په کور کې ولاړ وي، زړه به خفه وي، پیسې به ښه ډېرې وي، کاروبار به ښه ډېر وي، موټرې به م وي، اوچت بلډنګونه به م وي، هر څه به وي، ولیکن معیشة ضنکا، د ده زړه به تنګ وي، زړه ته به یې سرور نه راځي، زړه به یې خوشحاله نه وي، یاران به وي چې زړه په څه باندې خوشحاله کړمه. والله العظیم په غیبت باندې زړه نه خوشحالېږي، په لډو باندې زړه نه خوشحالېږي. نن زموږ د معاشرې سپین ږیري کسان هم دې ته ناځي چې زړه خوشحاله کړو، زړه په څه خوشحالېږي. الا بذکر الله تطمئن القلوب، د الله په ذکر باندې زړه ته اطمینان حاصلېږي، قرآن پوجا زړه ته اطمینان حاصلېږي. په ورځ د قیامت به ړوند راپاڅي، دی به غږ وکړي رب لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا. الله ولې زه ړوند راپاڅېدلمه، په دنیا کې مې غټې غټې سترګې وي. الله به وفرمایي زما آیاتونه درغلي وو، نو تا د هغې نه ځان ړوند کړی و. انسان چې کله حق نه اوري، اوله پاره کې الله فرمایي دویمه کې صم بکم عمی، راندم دی، کانم دی، ګونګیانم دی. ستا ذهن ته دا راځي چې د مکې د خلکو غټې غټې سترګې وي، غوږونه یې کار کوو، سترګو یې کار کوو. ابو جهل به ډېرې عجیبه عجیبه فیصلې هم کولې. الله فرمایي کاڼه دي، ګونګیان دي، ړانده دي. دا ولې الله فرمایي؟ وجه دا ده چې د حق نه ړانده و، حق به یې نه لیدو، حق به یې نه اورېده او حق به یې نه ویلو. الله جل جلاله ټاپه پې ولګوله، صم بکم عمی. په دنیا کې چې یو انسان د الله کتاب نه ګوري خو مړ شو، د الله کتاب نه اوري خو کوڼ شو، د الله جل جلاله د کتاب خدمت نه کوي خو ګونګی شي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې نه راوتي علوم، د هغه نه اخلاق، د هغه نه علم دیانت، تواضع. ته وګوره د پیغمبر د سینې نه چې کوم علوم راوتلي دي، که د یو سړي دي ټولو سره رابطه وه او دا ټولې واخیستل دغه سړي ته وارث وه. کله چې فضیلت د اهل علمو او یا د علماو کېږي، خو امام ابو حنیفه عالمو رضی الله عنه، امام مالک عالمو رضی الله عنه، امام شافعی، امام احمد ابن محمد ابن حنبل، دارنګه امام بخاری، امام مسلم. دا زموږ زمانه د غربت د دین زمانه ده. دلته خو دین غریب دی. کومه د امام مالک غوندې عالم چې سړی ورسره کینی او الله باندې عاشق کي، داسې عالم کومه د امام بخاري غوندې چې یو سړی ورشي او په خپل ګناه باندې سوچ شي چې یاره ما ګناه کردم او ما خو جرم کړی
او الله ما ته عفو وکړي او خپل خالق سره تعلق زیات شي، نو علا کل حال تبجد او تکبر یا داسې علوه دا د الله د نیابت او د خلافت سره منافي ده. د دې وجې نه آدم علیه السلام سره الله هغه معامله وکړه تر دې چې دی متواضع په مخ د ځمکه وګرځي تر څو د خدای خلافت صحیح انجام کړي. نو دغه طالبان یا ملایان یا دغه حافظان چې فارغېږي نو هم د دوی د اساس د زندګۍ دا ده چې په خلکو کې به داسې د تواضع د انکسارۍ او د عاجزۍ پیشه خپلوي تر څو د الله جل جلاله هغه علم بیا دغسې سینو ته او دغسې زړونو ته راکته کېږي. د خدای پاک جل جلاله احکامات به په مخ د ځمکه زما د الله نه امید دی چې بیا صحیح عملي کړي. یم د اشنا په مینا مسلې ونه ورځم مجبور یم خیر د کما په لوټو کاڼو ولی سانی منصور یم د اشنا په مینا مسلې ونه ورځم مجبور یم د اشنا په مینا مسلې ونه ورځم مجبور یم کمی اغیار په کاڼو والی تیری ګمنا یما بیمار ترینا درمل غواړما پزړه رنځور یم د اشنا په مینا مسلې ونه ورځم مجبور یم. مدرسه په کال 1426 هجري قمري کې تاسیس شوله په داسې حال کې چې ډېر زیات مشکلاتو خو الله سبحانه وتعالی فضل وکړه چې زه او زما سره بل ملګری مولوي صاحب عبدالله حقیق چې اوس د زندانونو چارو د یو ریاست رئیس ده په ډېرو سختو شرایطو کې د مدرسې تاسیس او بنیاد وکړه. د هغې نه بعد الله سبحانه وتعالی د دې منطقې او د نورو اجسیبانو او مسلمانانو په مرسته باندې الله سبحانه وتعالی زموږ سره دا توفیق شامل حال وګرځاو چې مدرسه ورځ تر بلې ښه کېدله او د بنیاد یعنی د مدرسې بنیاد کېښودلی شو او د مدرسې د تعمیر چارې تر یو حده پورې مخته بوتلل شولې. بیا د هغې نه بعد ډېر زیات مشکلات هم موږ ولیدل. مدرسې کې په ابتدا کې لیلیه شاګردان موږ نه درلودل، صرف نهاري شاګردانو. بیا د 2 کاله 3 کاله نه بعد بیا موږ لیلیه شاګردان په کم تعداد کې دلته ځای په ځای کړل او د هغې نه بعد بیا دا شاګردان ورځ تر بلې ډېرېدل او د ډېرو کلونو الحمدلله موږ د فراغت دا سلسله لرو چې تر اوسه پورې الحمدلله د 100 نه زیات شاګردان د مدرسې د حفظ په برخه کې فارغان ورکړي دي او همدارنګه د کتابونو برخه هم لرو په دې مدرسې کې چې د 4مې درجې پورې موږ درسونه لرو او په 100 شاګردان الحمدلله تر اوسه پورې زموږ سره دلته کتابونه ویلي دي او ډېر د مدرسې شاګردان داسې دي چې موږ سره د کتابونو په برخه کې او همدارنګه د حفظ په برخه کې خو حفظ را سره تکمیل کړی دلته او کتابونه هم تر 4مې درجې پورې ویلي دي. د هغې نه بعد د نورو مدرسو نه فارغان شوي دي، یعنې هلته یې وړه دوره او لویه دوره ویلې ده او اوس د دې مدرسې شاګردان په ډېرو مدارسو کې استادان دي او همدارنګه په د امارت په ډېرو پوسټونو باندې د دې مدرسې شاګردان اوس کار کوي. الحمدلله جامعې ته د مدرسې ښه خدمات وړاندې کړي دي او په علمي ډګر کې ښه بااستعداده شاګردان روزلي دي او اوس عملا د جامعې د مسلمانانو په خدمت کې دي. خیر د کما په لوټو کاڼو ولي سانی منصور یم د اشنا په مینا مسلې ونه ورځم مجبور یم د اشنا په مینا مسلې ونه ورځم مجبور یم که د منصور غوندې په دار
دا به قربان له ښکلي یار شم د ښکلي یار په ښکلي مینا کې تل هسې مخمور یم د اشنا په مینا مست لیونی ورځم مجبور یم د اشنا په مینا مست لیونی ورځم مجبور یم د یار مې داسې مخزیات ده په ټول جهان داسې خواره ده زه د جانان د ښکلي حسن غلام ډېر پرې مغرور یم د اشنا په مینا مست لیونی ورځم مجبور یم خیر تک ما په لوټو کاڼو ولي ثاني منصور یم د اشنا په مینا مست لیونی مجبور یم د اشنا په مینا مست لیونی ورځم مجبور یم د یار لیدل مې تقاضا ده دیدن یې تل رانه قضا ده خاص په عقبا کې یې وصال غواړمه دلته محصور یم د اشنا په مینا مست لیونی ورځم مجبور یم د اشنا په مینا مست لیونی ورځم مجبور یم که دغه فیض راته حاصل شو چې یار زما سره واصل شو ما سروري بس ټول جهان موندو هزار مشکور یم د اشنا په مینا مست لیونی ورځم مجبور یم خیر تک ما په لوټو کاڼو ولي ثاني منصور یم د اشنا په مینا مست لیونی ورځم مجبور یم د اشنا په مینا مست لیونی ورځم مجبور